په ښځې باندې ډېر حقوق دي، خو د یو څو حقوقو بیان ضروري دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې ما جهنم ولیدو چې په هغه کښې زیاتره ښځې وې. ځینې ښځو عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په څه وجه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ښځې لعنت ډېر کوي او د خاوند نافرماني کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ما دوزخ کښې اکثره ښځې ولیدې. ښځو عرض وکړو چې دا ولې د الله جل جلاله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د هغوی د ناشکرۍ په وجه. که سړی ورسره ټول عمر احسان وکړي بیا یو کار د هغې مرضي مطابق ونه کړي نو ناشکرۍ سره فوراً ووایي چې ما ستا تر طرفه تر ننه پورې چیرې زره غوندې خیر هم ونه لیدو.